نن د جمعې مبارک ورځ چې د عرفې له ورځې سره برابره وه د ننګرهار په مرکز جلالاباد ښار کې په بېسارې توګه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او د لوی اختر د خیر مانځنې په موخه یې وچه میوه او نور اړین توکي پیرل. هټیوال هم خوښ دي چې ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره او د دوی مزدوري هم ښه وه. د ننګرهار په کچه د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر عملي شوي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د لوی اختر د شپو ورځو لپاره پراخ او هدفمند نظامي تدابیر عملي کړي څو د خلکو د سر او مال خوندیتوب تضمین شي او ولس وتوانیږي چې اختر په ډاډمنه فضا کې ونمانځي. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغامونه د چاپ په بڼه په ښاریانو وویشل شول. د یاد پیغام په ترلاسه کولو سره ښاریانو خوښي وښوده او له امیر المؤمنین حفظه الله څخه یې مننه وکړه چې ولس ته یې د اختر مبارکۍ ویلو ترڅنګ په خپل پیغام کې لارښوونې او په بېلابېلو برخو کې ډاډ ورکړی. ملي دفاع وزارت په کابل کې د یو شمېر وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د 314 مرکزي قوې اردو د کشف او استخباراتو منصوبینو د اپراتیفي راپورونو پر بنسټ د کابل 21مې ناحیې او جنوبي ولسوالۍ اړوند سیمو کې په دوو بېلابېلو عملیاتو کې 2 مظنونین د یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولي دي.